د نن چهارشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي چې د افغانستان له خاورې څخه نورو هیوادونو ته هیڅ ګواښ نشته او د سیمې هیوادونه باید پر افغانستان د تورونو پر ځای د خپل کورني امنیت د تامین لپاره هڅه وکړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د تلونیو سره ځانګړي مرکه کې ویلي په لنډ وخت کې به اساسي او فرعي قانون تکمیل شي. نوموړی زیاتوي موږ د دې ملت بچیان او ورونه یو، موږ پر ملت له بهره تپل شوي خلک نه یو. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی کابل کې غونډې ته وویل د اسلامي امارت موخه له خپلې خاورې ننګ او دفاع کول دي او له دې پرته د هیڅ چا د غلامۍ تابع نه لري. محترم خلیفه صاحب ذاته کړه نړۍ باید د اسلامي امارت پر وړاندې د ستونزو رامنځته کېدو پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم د اشغال پر وړاندې د افغانانو د شل کلنې مبارزې د بریا د دویمې کلیزې په منځغونډه کې ویلي چې حاکم اسلامي نظام او خپلواکي د سلګونو زرو قربانیو ثمره ده. د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر اساس قاری محمد یوسف احمدی د افغانستان ملي رادیو تلویزیون د سرپرست رئیس په توګه وټاکل شو. کابل ښاروالۍ وایي په 14مه ناحیه کې د کوڅو جوړولو 2 پروژې پیل شوې. د ستندر ملي اداره وایي په تیرو 10 ورځو کې د فرا 88 میل بندر کې 4 ټانکره بې کیفیته تیل ایران هیواد ته بیرته ګرځول شوي دي.